سوال دا دی اصلا غادیر کې دوره لوی د اتهام تذکره کیږي چې د 1,40,000 انبیاء ته د تعامل کونه دی یو مومن ته اوس جو خبره نور ذکر کوم تعداد څه لغوندې مو د عملیه ټینګه وتاړو د غادیر د پاره کم اس کم مو هار یو کور کې څه مشر کوم دی چې غا د کور ګټه او غلاس کې دی غا اوسنه پلانینګ وکي چې مڅ کون کې دی اور غا هم د خپل شانته ونه ګوري علي شانته وګوري امیر المؤمنین شانته وګوري اور ذکر کوم څو خبرې څه روایتونو کې مقامات یې ما سوال اصلي د ویلي څه وجه دي څه سبب دی مو غواړو کنه غواړو څه غواړو مو پکار دی بچي نن زمانه کې همیشه پشانته کسي جمله همیشه پشانته نن اور آینده کې اندادي پکار دی غا علي دغه محبوب وي محبوب دغه علي وي دا د مو ذمہداري د ټول نه لوی ذمہدار بچو هول سره غد پر ټولو نه بهترین فرصت غید غدیر دی بهترین فرصت غو ذکر کوم څه غڅ دی اما څو خبره بیان کوم یو جمله وکم مو غواړو کنه غواړو څه ملائکه مو سره مصافحه او کله سونه ملو کی ولنه ملائکه نور مخلوق د پروردگار عالم تسبیح تحلیل تمجید اخ کې غرق مخلوق کا غواړو څه مو سره ملاقات وکړي مو سره مصافحه لس منو کې یو ځلی 2 3 4 5 لس ځلی میاشتې کې هفته کې کال کې نه هر ورځې ارڅو نسخه اور دی حدیث نورسته کومي خبره مو کون کې دی غا امدي حدیث ته پاره دی ټولي لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته امام رضا علیہ السلام کتاب تهذیب الاحکام شیخ الطائفه ویڅ کچيري خلکو ته پته ولګيږي د دې ورځې حقیقت څه دی فضیلت څه دی عظمت څه دی اهمیت څه دی امام رضا علیہ السلام کچيري خلکو ته دغه پته ولګيږي کسه ټکه څه دی لو عرف الناس فضل ناس ټکه دی یعنی هم د موزمه داری دي غادیر او پیژنو هم د موزمه داری دی څه خلکو ته ورسو او ذکر کوم چې څنګه ورسو مو څورا کوته هی کړی دی مو څورا لوی کوته هی کړی څه مخکې ذکر کوم بیا ذکر کوم څه د اتهام محاوله سره د رضیات د غادیر به تاکید ویلې دي لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته امام وی اما دینه مخکې جمله مټکه جانبوج کر پرخلل والله اصلا قسم خوړنه مکرو دي امور عادي کې عام کارونه کې به قسم نه کراهت لري خدای نوم بنا اخلي نه اما د معصوم کلام کې کلا دغه قسم راشي یعنی یو فوق العاده امر دی یو تاکید غواړي معصومو کې اسه خو معصوم ته ضرورت نشته د قسم پړل هغه خپل صدیق دی صادق دی مصدق دی څه ضرورت دی ورته او چې قسم خوري یعنی هغه خبره دومره والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته نتیجه څه دی لصافحتهم الملائکه د دې نتیجه ده چې ملائکه به دیو سره مصافحه کوي لاسونه به ملوي فی کل یوم 10 مرات اره ورځې لاس ځالي ملائکه دیو سره څه کوي مصافحه کی لاس ملو یعنی څه ګور دا حدیث خپل ځان ته پکار دي تحلیل شي تابعین شي یعنی علی سره منسلک شو لیکم علی سره انسان هغه مقام ته رسي څنګه د ملائکو مقام دی معراج ته درسي دا هغه موجود دی دا هغه دی اصلا رسول غوندي یو درهم چا خرج کو بسم الله قدرمنو عزتمنو یو درهم چا خرج که درهم غ زمانه کې پیسې و نن چا یو روپی خرچ کا چا خدڅ خرچ وکا پاتشتا دی 1,00,000 برابر نور ورېجو سره حساب د برابرۍ خوري 1,00,000 ای د غدیر نه علاوه خرچ کا ای د غدیر کې یو درهم خرچ کا بلکې معصومی څه دینه زیات